زما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي او رګ روغ به یاست. نن به بیا تاسو د یوې بلې کیسې په انتظار یاست. خدای دې وکړي چې د نورو کیسو په شان مو دا هم خوښه شي او په زړه پورې درته وګرځي. نو راځئ چې د دې کیسې پیل وکړو. تاسو ډېر نه منتظره وم. نو په ما ګرانو ماشومانو، د دې کیسې نوم دی کامل او خبرې کوونکی طوطي. پوهېږئ چې دا طوطي څه نومېده؟ د دې طوطي نوم به تاسو د کیسې په منځ کې وړاندې کړم. په ډېر غور او فکر سره دا کیسه واورئ. کامل یو مهربانه او ځیرک هلک و چې د حیواناتو سره یې ډېره مینه درلوده. کامل حیوانات ډېر خوښول. یوه ورځ یې په بازار کې یو رنګارنګ طوطي وموند. هغه طوطي ځانګړی و، خبرې یې کولې. طوطي چې کامل ولید: سلام کامله، ما اورې؟ په بازار کې کامل یو رنګین طوطي ولید. د طوطي وزرونه په شین، سور او ژیړ رنګ روښانه وو. خو دې طوطي ډېرې نورې ځانګړتیاوې هم درلودې. یوه ځانګړتیا یې دا وه چې هغه خبرې کولی شوې. طوطي چې کامل ولید نو ورته یې وویل: سلام کامله، ته زما غږ اورې؟ کامل ډېر حیران شو او ورته یې وویل: ته خبرې کوې؟ زه به دې ډېر ښه ملګری شم. کامل خپلې ټولې جمع شوې پیسې ورکړې او طوطي له دوکاندار څخه کور ته راوړ. هغه طوطي ته د پاکو نوم ورکړ او هماغه ورځ پاکو د کور غړی شو. هره ورځ به پاکو د کړکۍ تر څنګ ناست و او د لرې ځایونو حیرانوونکې کیسې به یې ویلې. ده به د غرونو، سمندرونو او ځنګلونو د سفرونو کیسې کولې. خو کله ناکله به کامل ښه غوږ نه نیو. هغه به د خبرو په منځ کې خبرې کولې او د پاکو د قصو پر منځ کې به یې خپله قصه شروع کړه. پاکو به چې قصه شروع کړه نو ویل به یې: یو وخت مې د سرو چتونو له یوه ښار نه الوتنه وکړه او کامل به کې ورټوپ کړ او ما هم د سرو چتونو ښار په کتاب کې لیدلی. دا یې پاچایان هم لیدلی دي. پاکو هڅه کوله چې کیسې ته ادامه ورکړي، خو کامل به تل خبرې پرې کولې. ورو ورو پاکو غلی شو. یوه ورځ پاکو هیڅ خبرې نه کولې. نه یې سلام وکړ، نه یې کیسه وکړه، همداسې غلی ناست و. کامل ډېر اندېښمن شو. هغه هڅه وکړه چې پاکو ته میوه ورکړي او ان سندرې ورته ویلې، خو پاکو لا هم غلی پاتې و. کامل خپل نیا ته ولاړ او ورته یې وویل: نیا، ځینې وخت چې موږ د نورو خبرو ته غوږ نه نیسو، هغوی خفه کېږي. نیا ورته وویل: غوږ نیول د درناوي او مینې نښه ده. کامل سر وخوځاوه. دی پوه شو چې ده ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او پاکو ته یې کم غوږ نیولی. د سبا ورځ کامل د پاکو تر څنګ کېناست او ورو یې ورته وویل: زه بښنه غواړم پاکو، ما د خبرو ته غوږ نه نیو. زه رښتیا غواړم چې ستا کیسې واورم. اوس به غلی شم او ښه به غوږ ونیسم. بیا کامل غلی پاتې شو. نه یې خبره وکړه، نه یې مداخله وکړه او یوازې د پاکو خبرو ته یې غوږ ونیو. په پیل کې پاکو هیڅ ونه ویل، خو لږ وروسته یې سترګو کې ځلېدا پیدا شوه. پاکو ورته وویل: یوه ورځ ما د مرغیو له یوې ډلې سره د یو رنګین آبشار له پاسه الوتنه وکړه. کامل مسکی شو او ډېر خوشحاله شو او له پاکو څخه یې مننه وکړه چې هغه بیا خپلې کیسې پیل کړې. له هماغې ورځې کامل یو ښه اورېدونکی شو. هغه به د پاکو خبرو ته د زړه له کومې غوږ نیو، صبر به یې کوو او همیشه به انتظار و چې پاکو خپله خبره پای ته ورسوي.
پاکو نورې هم ډېرې کیسې وکړې، د دښتو، د ټاپوګانو او د جادویي ځنګلونو. هغوی به یو ځای خندل، کیسې به یې جوړولې او یو بل ته به نږدې ناست وو او د یو بل کیسې به یې اورېدې. کامل په دې پوه شو چې غوږ نیول د مینې یو ځانګړی شکل دی. نو په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې د پاکو او کامل کیسه مو خوښه شوې وي. آیا تاسو هم داسې پاکو په کور کې لرئ چې هغه خبرې وکړي؟ که چیرې هغه خبرې کوي نو تاسې هرومرو خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې که غوږ ونه نیسئ نو ستاسو پاکو به هم ستاسو نه خفه وي. د نورو زړه پورې کیسو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او کامنټونه هرومرو راته لیکئ. که کیسه مو خوښیږي او یا مو نه خوښیږي، ستاسو د کامنټونو او سبسکرایبونو په انتظار یم. د نورو لا ډېرو کیسو لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې د دې کیسې په شان مو نورې کیسې هم خوښې شي. د اوس لپاره تاسو ته خواږه خوبونه او ډېره ښه شپه.